صدقه رد بلا ده. ژباړه عبدالمجید بهار. د مصر یو مشهور تاجر و. د 500 کالو کم او زیات په عمر به و. یوه ورځ یې د زړه تکلیف احساس کړ. کله چې د قاهرې یو لوی روغتون ته د ناروغۍ د درملنې لپاره ورغی، نو ډاکټرانو ورته د بخښنې په غوښتلو سره اروپایي هیوادونو ته د علاج لپاره د تګ سپارښتنه وکړه. هر ډول معاینات یې هلته ترسره کړل. په پایله کې ډاکټرانو ورته وویل چې ته یوازې د 100 ورځو میلمه یې، ځکه ژر دی چې زړه به دې کار پرېږدي او له دنیا به رخصت شي. نوموړی تاجر بیرته خپل هیواد مصر ته راستون شو او د خپل ژوند هره شیبه به یې شمېرله. یوه ورځ یې له یو قصاب څخه د غوښې اخیستلو پر مهال یوه میرمن ولیدله چې د قصاب له چړې الوتې ذره ذره غوښه او وازده به یې راټولول. ده ترې پوښتنه وکړه چې دا ولې راټولوې؟ بیچاره میرمن ورته ځواب ورکړ چې خاوند مې مړ دی او واړه ماشومان مې په کور کې ژاړي، غوښه غواړي، نو ځکه د غوښې او وازدې یوه ذره راټولوم تر څو پرې خپل ماشومان تیر باسم. د تاجر په سترګو کې د دې صحنې په لیدلو سره اوښکې راټولې شوې. سوچ یې وکړ چې دومره مال او شتمني ما ته هیڅ ګټه ونه کړه، ځکه زه اوس د 100 ورځو میلمه یم. که چیرې زما په مال او شتمني د کوم بېوزله او غریب ستونزې حل شي، زما لپاره به څومره ګټور وي. نوموړي تاجر سمدستي دغې میرمنې ته ښه زیاته غوښه واخیستله او ور یې کړه او قصاب ته یې وویل دغه ښځه وپېژنه، هر وخت چې د غوښې پسې راځي څومره چې غواړې ورکوه یې، په ما پسې لیکه، زه به یې بیا پیسې درکوم. دغه بېوزله میرمن به له دې وروسته قصاب ته راتله او خپلو ماشومانو ته به یې غوښه وروړله او قصاب به یې پیسې له تاجر څخه اخیستلې. مصري تاجر چې له یادې پرېکړې وروسته په خپل کاروبار باندې بوخت و. د 100 ورځو په تېرېدو سره یې درک کړه چې د زړه تکلیف یې ختم شو. سمدستي د قاهرې یو روغتون ته لاړ. هلته ورته د معایناتو د ترسره کولو وروسته ډاکټرانو وویل ستا زړه هیڅ ډول تکلیف نه لري. مصري تاجر د قاهرې روغتون په معایناتو بسنه ونه کړه او یو ځل بیا اروپا ته لاړ. هلته هم ورته په معایناتو کې جوته شوه چې هیڅ ډول د زړه تکلیف نه لري. ډاکټران حق حیران شول چې تا کوم داسې علاج کړی چې د هغې په وجه ستا د زړه تکلیف په بشپړ ډول ختم شو. تاجر ته د هغې کونډې ښځې د غوښې کیسه ور په یاده شوه. ویې خندل او ډاکټرانو ته یې وویل زما علاج له هغه ځایه پیل شوی چې تاسو پرې یقین او باور نه لرئ. عبرت. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي د مسلمان صدقه د هغه په عمر کې زیاتوالی راولي او د بد مرګ څخه یې ساتي او الله تعالی د دې صدقې په ذریعه د تکبر او فخر مرضونه لرې کوي. کتاب الترغیب و ترهیب. ګرانو مسلمانانو، موږ تاسې وینو چې څومره بېوزله تورسرې کونډې او یتیمان په دې سختې یخنۍ کې دومره مجبوره وي چې د سر د پټېدو ځای نه لري. دا خو هم زموږ میندې خویندې دي، ولې مو هیر کړي؟ دا هم د یو نازولې کورنۍ میرمنې وې، خو نن چې حالاتو دومره مجبوره کړي چې یو او بل ته لاس نیسي او موږ یې هم خپل په سترګو وینو او باید چې دغسې یې پرېنږدو او ویې نازوو. کور به نه لري، د خوړلو لپاره به ډوډۍ نه لري، د اغوستلو جامې به نه لري. دا دولت او پیسې د کومې ورځې لپاره په کار راځي؟ خو همدغه یې وخت ده چې هم الله جل جلاله راضي کړو او هم بندگان خوشحاله کړو. د بېوزلو سره مرسته کول مو د ژوند څخه ستونزې، مشکلات، پریشانې ختموي. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی په صدقه ورکولو د شر 80 دروازې تړل کیږي. په یو بل روایت کې راځي نبی اکرم صلی الله علیه وسلم به صدقه په خپل لاس ورکوله. په یو روایت کې راځي که چا یو بېوزله ته جامه د صدقې په توګه ورکړه نو د هغې صدقې ورکوونکی به
تر هغه مهاله د الله جل جلاله په ساتنه او حفاظت کې وي تر څو چې یوه ټوټه له هغې جامې د بېوزله په تن وي.